پاکستان ولې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ خوښ دی؟ اول دا چې طالبان د مقبوضې پښتونخوا ازادۍ یا ګټلو ته هیڅ لیواله نه دي. طالب مشران د لړ له ملت پاله ګوندونو، خوځښتونو او قومپاله مشرانو سره له وخته ښه روابط نه لري. دویم، ځینې طالب مشران د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د کړکېچ موضوع خپل مذهبي مسؤلیت ګڼي. د دوی دا مداخله به حتما د دې لامل شي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل او له نړیوالې انزوا سره مخ کړي. خلاصه دا چې پاکستان به خپل تور لاس په طالبانو وموښي. دریم، که نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني، د طالبانو ټوله تکیه به په چین او پاکستان وي. پاکستان به وتوانیږي چې خپل ټول پیشنهادونه په طالبانو ومني او خپلې ټولې ګټې یک طرفه تضمین کړي. پاکستان به وتوانیږي چې منځنۍ اسیا ته په بدخشان، واخان، مفت یا وړیا لار ومومي چې دا لار پاکستان ته د ډاکټر غني په وخت کې بیخي په لوړ قیمت وه. څلورم، طالبان نه غواړي، نه توان لري، نه د اسلام آباد بې له اجازې کولی شي چې د هېواد سیندونه بې مهاره اوبه مهار کړي. پنځم، طالبي حکومت کې هغه ټول ارزښتونه ورک دي د کومو ارزښتونو په بنیاد چې یو پیاوړی خپلواک حکومت منځته راځي، لکه بیان ازادي، جمهوریت، ګوندي فعالیتونه، له عقدوي زاویې بېل له نړۍ سره په یوه اساسي چوکاټ، سیاسي او اقتصادي روابط، عصري تعلیم ته زیاته توجه، په نظام کې روښانه فکرانو ته ونډه. قدرمنو لیدونکو، تاسې په باب څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.